د افغانستان جګړې په اړه نوی امریکایي فلم تړون. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. د ګای ریچي تړون فلم د یوه امریکایي قومندان په اړه کیسه ده چې بیرته افغانستان ته ستنیږي. تړون یو بشپړ اکشن فلم دی، له ډزو او چاودنو ډک فلم. لیدونکو ته داسې احساس ورکوي چې د خطر په منځ کې راګیر او د ډیری جنگي فلمونو په شان په دې فلم کې هم د فلم د اتلولي پر طرحې او پلان تکیه شوی. جیک جیلنهال په 2013 کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیري جان کینلی رول لوبوي چې افغان ژباړونکی احمد دار سلیم د ژوند ژغوري. یو ډول کار چې یوازې په فلمونو کې پیښیږي. کله چې کینلی خپل کور ته ستنیږي، پوهیږي چې احمد او د هغه کورنۍ له امریکایانو سره د مرستې له امله د طالبانو تر څار او پلټنې لاندې ده. په پایله کې د فلم اتل د احمد د ژغورلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي. فلم تر دې ځایه یوازې یو سوداګریز جرأت څرګندوي، که څه هم په فلم کې ریښتینی انځور سطحي او د سینما پر پرده په افغانستان کې د امریکا 20 کلنه جګړه په 2021 کال کې د پوځیانو په وتلو سره پای ته رسیږي. له ویتنام څخه د امریکا له وتلو یوازې څو کاله وروسته د اخرالزمان او د غرڅې ښکاري په څیر څو ستر فلمونه سینما ته راووتل. د تړون فلم او نور عکس العملونه ښیي چې فلم جوړونکي اوس پر افغانستان خپلې کیسې جوړوي. د بل هر وخت پرتله نن سبا د هالیووډ لرلید له احتیاطه ډک دی او امریکا هم له سیاسي پلوه دومره سره ویشل شوې چې کیدای شي فلمونه خپل نیم لیدونکي ورسره له لاسه ورکړي. که څه هم د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده هغه وه، خو د عامو خلکو ترمنځ ډېر لږ پام ورته شوی دی. د امریکا پوځ په 2021 کال کې د سپټمبر 11 پیښې وروسته خپل پوځیان افغانستان ته واستول چې هلته د میشتو ځواکونو لخوا د احتمالي بریدونو مخه ونیسي. خو دغه جګړه په چټکۍ سره د نورو نړیوالو شخړو تر سیوري لاندې راغله. لومړی په عراق او په وروستیو کې بیا په اوکراین کې جګړه. خو په هر حال تړون فلم په ځانګړې توګه په خپل وخت جوړ شوی دی. په دې وروستیو کې د جو بایډن ادارې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د ګډوډۍ او بې نظمۍ په اړه یو راپور په داسې حال کې خپور کړ چې زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو. خو تړون فلم د ځینو تایید وړ حقایقو او نظرونو پر بنسټ جوړ شوی چې دا فلم لا پیاوړی کوي. د فلم په پای کې په متن کې راغلي چې له امریکا سره د همکارۍ له امله 300 تنه افغانان وژل شوي او په زرګونو کسانو ځانونه له طالبانو پټ کړي دي. اینی فورزایمر د امریکا پخوانی ډیپلوماټه چې په 2019 او 2018 کلونو کې په کابل کې د سفارت د مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې، وایي دا متن سم ښکاري. هغې BBC ته وویل څرګنده ده چې دا شمیرې اوس زړې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د خپلواکو څارونکو لخوا ډېرې مستندې پیښې ثبت شوي دي. تړون د کینلی او احمد ترمنځ پیاوړې اړیکه ښیي چې فورزایمر له نږدې لیدل یې. هغه وایي هغه سرتیري چې خدمت یې کړی او ډیپلوماټان چې له ژباړونکو، پولیسو، پوځي او له افغان چارواکو سره یې 20 کاله له نږدې کار کړی، له هغوی سره د وفادارۍ ژور احساس لري. هغه زیاتوي چې د تړون په څیر فلمونه د دوی د بېوسۍ رښتیني احساسات څرګندوي. یوه خبره یقیني ده چې د افغانستان په اړه به نور فلمونه جوړ شي چې له مستندو ویډیوګانو پکې کار اخیستل شوی وي.